منان نیازی د افغانستان په اسلامي امارت کې وظیفه یې لرله او هغلته تر 2008 کال پورې د خپل په پاکستان کې یا په هر ځای کې چې مثلا په دې سرحدي قبایلي سیمو کې دایم اوسېدو. خو دلته ځینې خبرې دغه وې چې منان نیازی یو استفاده جوی شخص و، خلکو نه یې پیسې اخیستې وې، خلکو بیا قرضداره سوی و، بیا هغه خلکو پیسې غوښتلې. له هغه نه وروسته ده کوشش کاوه چې دغه د شرق به ورته غرب جنوب غرب حوزه چې د دغه سیمې ځینې مالیات او پیسې به دلته په زور له خلکو نه د اسلامي امارت په نوم باندې ټولولې. یو دی و بل یې ملا رسول و. نو د دې په مقابل کې اسلامي امارت ده ته بار بار وویلې چې ته دغه د خلکو قرضې چې دي در باندې دا ورکه، که نه وي موږ مجبوره یو تا محکمې ته راکش کوو، تا باندې د پیسې موږ پرې کوو، دا تا شخصي له خلکو نه اخیستې دي، دا به د اسلامي امارت ته نه منسوبوي. ده نه منله، دا پیسې نه پرې کولې. بالاخره هغه اوس چې د له اسلامي امارت نه وتښتېدو او ولاړو او هلته یې ځان یو داسې شخص هغه کړو چې زه د اسلامي امارت خلاف یم. نو وروره دلته خبره داسې ده نه د توحید په تړون کې اډه شته ده، دغه د ده خبره به معلومه سي هغه ده. دا تاسې در سره یاد ولرئ چې دلته د امریکایانو اډه پاته کېږي که نه پاته کېږي. که پاته سوه خو منان نیازی به رښتیا ګویه سړی وي، او که پاته نه سوله نو بیا یې تاسې باید په یوه خبره هم باور ونه لرئ چې دا څه دی وایي. ځکه دا داسې یو شخص ده چې د په 2008 کال پورې له همدغه اردو سره له همدغه نظام سره جنګېدو هر څه کول، خو هغه وروسته چې د ده شخصي ګټې په خطر کې سوې، دی بیا د افغانستان د اسلامي امارت نه بیل سو، خلاف سو. اوس هم دی چې دا د ملي امنیت سره د یو تړون کړی ده چې تاسې به په ما کار نه لرئ او زه به داسې یو تبلیغات کوم، نور هېڅ شی نه لري فعلا. دی صرف او صرف همدغه لري چې یو لایف ته راسي، ځینې هغه کسان ورباندې راټول سي چې هغه خپله په لایف کې په ښکنځلمارانو باندې مشهوره دي. که چېرته دی یو امیر وای، که چېرته دی یو رهبریت لرلی، نو دی به هېڅکله داسې یو لایف ته نه وای راغلی، یو رسنۍ کې به غږېدلی وای. نو دی په خلکو منځ کې ناست دی هم کنځلې کوي، هغه هم کنځلې کوي، ټول لاندې و باندې ټول په کنځلو باندې اخته وي. نو منان نیازی چې د وروره دا له ځانه لګیا وي، دا یو داسې شخص ده چې دا نه خپل ګروپ لري نه کسان لري، یو ځای دته خاص جوړ سوی ده، هغلته انټرنیټ ښه کار کوي، ښه پول هغلته ناست وي او بس څه چې په خوله ورځي هغه وایي، او دته بل شی پاته نه دي. اوس صرف دی غواړي چې دا خپل 15 کسان چې دي د اروپا په دې ځوانانو باندې وساتي، دوی سره یې اړیکه ټینګه کړې ده، دوی هم استفاده ورنه کوي چې یو څو ورځې راولي یو لایف ورباندې ګرم سي، کسان زر 1200 سي، او دوی دغه استفاده کوي چې دوی څه پیسې ورته ولېږي، ځکه خرچه مرچه نه لري. د ده زوی په کابل پوهنتون کې ده، د هغه عکسونه که ته وګورې د هغه د ورځې خرچه ډېره زیاته ده، ځکه ډېر ګرځي هلته والته عکسونه یې چې ووینې بیا تا ته معلومیږي چې د ده څنګه سیسټم ده، د ده څنګه زوی ده، د ده څنګه کاروبار ده. نو وروره د دې خبرې اهمیت ځکه نه لري، دا د اسلامي امارت مخالف ده. مخالف سړي خبرې په چا باندې دلیل نسي جوړېدلی او نه دی ثبوت لري. دی که ثبوت لري دی یو ثبوت راوړي، دا خو لکه یو شی راسي په لایف کې کینې غږیږي، یو ثبوت هم نه لري. او موږ په ده باندې ثبوتونه لرو، خو موږ د ده په باره کې نه غواړو چې بحث وکړو، نه دا دومره شی ده. دی دلته نه د افغانستان د اوسنی نظام هم کلک نه مني او اسلامي امارت هم نه مني، دا هېڅ شی هم نه مني. دی له خپله ځانه بیا دومره دروغ به یې ویل وایي زه په یوه شپه کې 1500 کسان وژنم. 1500 کسان چې دی هره شپه ووژني، د میاشتې دغه تقریبا 15,000 کسان کېږي. 15,000 کسان دی وژني او په ده یوه میډیا نه خبرېږي، یوه ویډیو یې نه راوځي. دا ټول څوک وژني؟ ایرانیان وژني. څوک وژنم؟ فاطمین دي او څه شی دي او څه شی دي. نو دا ټول دروغ دي وروره، تبلیغات دي. هر سړی غواړي چې راسي کیني په دروغو باندې. خو د یو رهبر لپاره چې دی ځان ته رهبر وایي، ولو که رهبر نه ده، 15 کسان هم نه لري، دومره دروغ یې هغه لپاره نه ښایي لکه دی یې چې وایي. خو دا د ده خپل هغه حیثیت معلومیږي چې دا څومره کم او لوېدلی شخص ده. خبره دې صحیح ده. او یوه خبره یې بله وکړه ضیاء الرحمن صاحب، وایي چې پاکستان د موږ سره دونه جفا وکړله، پاکستان که نه ضیاء الرحمن صاحب وایي موږ امیر المؤمنین مولا محمد عمر همدې پاکستان وایي ختم کړی که نه، یو ده. او بل مولا صاحب عبیدالله چې د طالبانو په دولت کې د اسلامي امارت وزیر دفاع وایي هغه هم ختم کړي. بیا هغه وښودو ترابي د عدلیې وزیر و، هغې وخت کې
چې دا اوس د بندیانو مسؤل دی وای دا په دې باندې خبر هم دی کنه چې پاکستان مولا محمد مر د خدای وبخي هغه ووجل هغه ته موږ ډیر احترام پدې کوو د هغه خ پاچایي او هغه په وخت کې ما یادېږي زه خپل هغه وخت کې ومه کنه ما وظیفه لرله خو دا نیوکه وکړه وې دغه طالبان چې دي تاسو خي کنه وې دو چې دي دو د امریکا سیاست وای مخکې وړي دغه انتقاد وکړي بیگانه بل بیگانه د میلمه او ضیاء الرحمن صاحب هغه کسانو بالکل د خبرې موږ واورېدلې د خبرې خو موږ واورېدلې خو ما ته وویلې که چېرته پاکستان اول خو ملا صاحب الحمدلله د هیڅ دښمن لاس ته نه ده ولیدلی هغه د الله جل جلاله په یو مرسته او نصرت سره الله وساتو د ټولو دښمنانو نه یې وساتو دا د ده یو تبلیغ ده ملا صاحب په خپل مرګ وفات شوی ده نه پاکستان وژلی نه هیچا وژلی پاکستان ظلمونه کړي دي دا منو داسې نه وایي چې پاکستان فوج د پاکستان هغه وخت کې پرویز مشرف سي و یو خائن شخص و یو ظالم شخص و ظلمونه یې کړي دي خو که داسې وایي معنا نیازه یې ډېر خلاف وایي خدای به یې هم وژلی وایي دلته یو سوال د ده نه باید دغه سوی وایي چې دا ته څنګه داسې اته نه کاله خپله وایي چې زه دی به ځان هم اعتراف کوي چې زه هلته وم هلته په ټولو کارونو کې وم خو یا دروغ وایي او یا یې خلاف نه و او یا داسې اوسي دا ته یې ولې نه واژو خو ده ته به یې مې ولې زار وستن ورکړی وه یا به یې چېرته یو پنجابي تر ستوني نیولی و تخته کړی به یې نن به یې مسلمانان له شره خلاص و خو دا دروغ وایي د دې یوه خبره دا قرآن آیاتونه دی سرچپه وایي د قرآن په آیاتونو باندې دی په دروغ وایي خو که دی ځان ته عالم وایي مخالف وایي دی د موږ سټډیو ته راسي ناردي سي دلته د راسي تا ته وایو د ده سره چې څوک معلومات لري دی د راسي دلته د له موږ سره دلته بحث وکوي که څه هم مخالف ده که هر څه د موږ به له مشرانو نه اجازه واخلو دی د راسي چې موږ د ده ورګړې او د ده دغه بڼکې ورباندې باد کړو چې خلک یې وویني نو دی د څو داسې جاهلو خلکو په منځ کې ناست چې هغه نه په اسلام خبر وي نه په دین خبر وي شپه او ورځ کنځل پېژني بل هېڅ نه او هغه ټول هغه مخالفین د اسلام دي مخالفین د اسلامي امارت د اسلامي نظام د تګلارې دي هغه خو خود ورته وایي چې بس هغو ته بل څوک پاته نه ده کله اشرف غني رانیولی وي او کله یې منا نیازی کله یې بل څوک دوی ته څوک ورپاته نه دي د صلح خلاف دی نه غواړي چې په دې وخت کې په افغانستان کې صلح راسي امن راسي د دې سړي له خولې خو همیشه د نفرت خبرې کېږي ما خو د ده له خولې د صلح خبره نه ده اورېدلې او که څه هم په وس کې هېڅ هم نشته